د تمدن د تاریخ دورې د ټولو شیانو په څیر تمدن هم تاریخ لري، که څه هم د بشري تمدن د دورو ویش د تقسیماتو کار دی خو سخت. سره له دې د ټولنیزو علومو د ډیری پوهانو له انده کولی شو بشري تمدن په دریو دورو وویشو. لومړی د لیک د رامنځته کېدو څخه مخکې دوره چې په حقیقت کې دا د انسان د ذوق او خوښۍ د پیل دوره وه، او دا برخه ډیره د لرغون پیژندنې په علم پورې اړه لري، ځکه چې آثار او پاتې شونې یې لکه مجسمې، ودانۍ، نقاشۍ، د انسانانو هډوکي او د ژوندیو ژویو فوسیل، د سینګار او پخلنځي توکي او نور ټول هغه توکي چې انسانانو ترې استفاده کوله مطالعه، تجزیه او تحلیل کوي. د هغه له مخې بیا دا پوهان کولی شي چې د مطالعه شوي عصر په اړه خپل نظر څرګند کړي. دویم د خط له رامنځته کېدو څخه وروسته دوره چې په دې دوره کې انسانانو وکولای شولای د خپل ژوند کړه وړه راتلونکو نسلونو ته ثبت او انتقال کړي. د خط له رامنځته کېدو څخه وروسته و چې د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون رامنځته شو او بشري تمدن د ځان لپاره یوه رښتینې او زرغونه څیره غوره کړه. د دا ډول ثبت او لیکل شویو لوحو او لیکنو بیلګې د لومړي ځل لپاره په بین النهرین کې د ډي مورګان له لوري کشف شوې، چې تقریباً 4500 خټینې لوحې وې چې د بین النهرین د تمدن په اړه یې ډیر زیات معلومات د انسانانو په لاس کې ورکړل. البته چې وروسته بیا په ډیرو نورو ځایونو کې دې ته ورته خټینې لوحې کشف شوې او انسانانو وکولای شول چې د ډیرو نورو لرغونو تمدنونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دریم د علمي او صنعتي تمدن دوره چې د دې دورې بنسټ په 18مه یا 18مه پیړۍ کې ایښودل شوی دی او تر نن ورځې پورې یې خپل تدریجي تکامل ته دوام ورکړی دی. په دې دوره کې بشري تمدن فکري هیښوونکي پرمختګ وکړ. په علومو کې د انسانانو اختراعات او کشفیات دې حد ته ورسېدل چې 20مه پیړۍ د اتوم د پیړۍ په نوم او 21مه پیړۍ د کمپیوټر او د انټرنیټ د پیړۍ په نومونو ونومول شول. کوم انقلاب چې د نړیوالو اړیکو په برخه کې د 20مې پیړۍ په پای کې رامنځته شو تر دې حده چټک و چې هیڅ یو کس یې تمه نه درلوده. دا و د تمدن د تاریخي دورو په اړه معلومات. هیله لرم چې دا معلومات مو خوښ شوي وي. د نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.